ابراهیم علیه السلام کتابونه لیکي د به ګډې ته راولي ما من نبي الا رعى الغنم هر نبي ګډې سره راولي الله نبي وایي ما هم ګډې سره راولي ګوره یو ګډې سره راول دي یو غوا سره راول دي یو خوان سره راول دي کتابونه لیکي په خوانو سره راولي کې ثواب لږ کم دی او په غواګانو کې بیا لږ ډېر دی غواګانې ورانې دي په ګډو بوزو کې ښه ډېر دی ثواب او ورانې ډېر کوي موسی علیه السلام د الله نه تپوس وکړو رب عظمتني وکلمتني عزت دې ملا کړی دی فهل اتیت احدا د ازما عزت دې چاله ورکړی دی په څه شي دې را کړی دی الله ورته موسی علیه السلام تا به ګډې سره ولي او یو ورځ بزي ورانې کوو منډې والې تا پسې منډې والې نیمه ورځ منډه دې پسې وواله بیا دې چې کله ونیوله نو بیا دې لقد الزمت الى نفسك ځان ته دې رانږدې کړله او داسې دې چاپې کړله او دا دې ویل لقد اتعبتني واتعبت نفسك زم دې ستړی کړم او ځان هم دې ستړی کړم الله وایي موسی علیه السلام ما دله عزت په دې درکړی دی سبحان الله من کې انصاف نشته الله نبي په یو ځای کې ولاړو نو یو اوښ راغی خوا ته ورته نږدې شو یو سړی را روان دی نوجوان وسیفه مسلول توره ورسره په لاس کې ده چې کله دې اوښ دا سړی ولید دا مالک فلصق بالنبي د الله نبي ته نږدې شو ورپیوسته شو د الله نبي له به ټول مظلومان خلک راته چې زناور به مو د الله نبي له به راتل پناه به یې اخیستله پناه نو د الله نبي چې خلک ولید توره ورته وه ویل ما تصنع بهذا سیف په دې توره څه کې ویل د الله نبي اشتریته بثمن کثیر دا زما اوښ چې ستا خواته ولاړ دی دا زما حق نه ادا کوي هغه وخت به خلکو ګیله د اوښان نه کوله اوس د بچو نه ګیله کوي بچي مې وایي خبره نه مني ګیله بیا د اوښ نه کوله نو د الله فنظر النبي الى الجمل د الله نبي چې اوښ ته وکتله ویل د مالک خبره ولې نه مني یو مجلس کې د الله نبي ناستو یو اوښ پرید راوړو د الله نبي لمن هذا الجبل دا اوښ د چا دی د الله نبي چې اعلان وکړ ځوان نه پاتې وي د الله نبي دا زما دی ویل اوښ ما ته ګیله وکړله دا سړی په ما باندې پیټ یې ډېر وړي خوراک کم راکوي بنیادي مسله دا ده چې څومره حیوانات ستاسو سره دي نو د هغې به مکمل حق ادا کړي